چترال د افغانستان سره په پوله نښته کې 4 پاکستانی ملیشیا عسکر وژل شوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. چترال د افغانستان سره په پوله نښته کې 4 پاکستانی ملیشیا عسکر وژل شوي. په پاکستان کې د ترهګرۍ په روانه لړۍ کې د ځل د پښتونخوا له قبایلي سیمې وزیرستان لري په چترال کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان سره په پوله د پاکستان چترال سیمه کې په پوله د بریدونو په حواله د چترال ډیپټي کمشنر رسنیو ته تایید کړه چې د افغانستان سره په پوله په 2 پوستو ترهګرو بریدونه کړي. 4 د اف سی عسکر پکې وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. د چترال ډیپټي کمشنر محمد علي رسنیو ته وویل د بمبورید نه وړاندې په پوله نن سهار ترهګرو بریدونه کړي، خو د ترهګرو مخه نیول شوې. په شاتم بول شوي او ترهګرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د 8 پورې ترهګرو وژل کېدو خبر دی، خو پوره معلومات مخې ته نه دي راغلي. خو په سوشل میډیا داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې چترال په بشپړ ډول سقوط شوی او پاکستاني ځواکونه له یادې سیمې تښتېدلي دي. شمشاد تلویزیون د سرچینو له قبله ویلي چې د چترال ولسوالۍ مرکز د تحریک طالبان پاکستان له لوري نیول شوی. پکې 90 تنه پاکستاني پوځیان ژوندي نیول شوي او شاوخوا 10 تنه نور وژل شوي دي. په وینا یې چې پاکستاني رسنۍ د یادو بریدونو له خپروي منع کړی شوي دي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي هم ادعا کوي چې د چترال په بمبورید کې 2 پوځي پوستې نیولې او 6 پوځیان یې وژلي دي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ په ایکس پخواني ټویټر ویلي د ټي ټي پي چترال ته ننوتو د خبرونو او د چترال د څوکلیو قبضه کولو خبرونه د اندېښنې دي. د واخان کوریډور نیولو هڅې روانې دي. د نوې پراکسي جګړې لاره وازي کیږي. په مرکز کې په دې اندېښمنو حالاتو هیڅ نه لیدل کیږي.